د بنګ مسافري څلورمه برخه. بنګ له دې نه چې د ده په زیان یې زړه خوږېږي ته یې کور ودانۍ ووایه او هغه یې د ښه نیکمرغه ملګري یوه ښه نښه وګڼله. بیا یې په ډېره خوږه او د ملګري په لهجه ورته وویل: وروره، تا نه دي اورېدلي چې د جهان غم نه غم دی؟ دا د یوې ورځې تنخوا خو مې ځکه بایلودله چې کارګرانو د خپل کالو دپاره عریضه کړې وه چې دوی ته د فابریکې د څښتن لخوا د ژمي کالي ورکړل سي، خو څښتن دا خبره ښه نه ومنله او اصول سره مخالفه وګڼله. بیا ټول کارکوونکي که یې لوی کار په لاس کې و او که کوچنی، ټول په یوه پلاله کارخانې څخه راووتل او کار بیخي وچ ودرېد. د فابریکې څښتنانو چې دا وضعیت ولید سم د لاسه وارخطا سول او یو څو کسه یې له موږ څخه ور وغوښتل او په دې رنګه یې زموږ غوښتنې ومنلې او د ټولو لپاره یې کالي را جوړ کړل چې دغه دی اوس یې ته په خپله وینې. بنګ لږ څه ساه واچوله او وروسته له هغې چې د ماشین په تیلو غوړه خولۍ یې په تندي سمه کړه وویل: زما خلیفه خورا تکړه سړی دی، په فیل نه دی بند. ده په دې معامله کې لوی او لومړی لاس درلود. نو تاته خو ښکاره ده چې ځینې بدنیته خلک هم هر چېرته مونده کېږي. یو چا د فابریکې څښتنانو ته اطلاع ورسولې وه چې دغه ماشینکار په دې کار کې ډېره برخه اخیستې وه او د کارکوونکو د حق اخیستلو لپاره یې ډېر زیار ایستلی و. نو ځکه یې پر څو کسانو د یوې ورځې ناغه کښېښودله. څنګه چې زه یې د ده شاګرد بللم، نو ځکه یې له ما څخه هم د یوې ورځې معاش د ناغې په ډول واخیست. پروا نه لري دغسې پیښې خو پیښېږي. د ورام په داسې حال کې چې یو موټی وړۍ یې په اوبو کې د مینځلو دپاره غوټه کولې وویل: که ستا پر ځای زه وای، ما به له سره په دې خبرو کې ګډون نه وای کړی او په یوه کونج کې به مې پر سر لاس نیولی و او په چا به مې غرض نه درلود. اوس خو زمانه بیخي خرابه ده، په هیڅ چا باور نسته. سړی په زینه بام ته پورته کړي خو ژر بیا زینه د ده له پښو څخه وکاږي او هغه کښته راواچوي چې البته پښې یې غوټې ماتې سي. دوران بیا پرې مینځل سوې وړۍ په دواړو لاسو کې واخیستلې او لمر ته د غوړولو لپاره یې یوړلې. له هغې خوا بیرته راوګرځېد. بیا یې خپله وینا پسې اوږده کړه: وپوهېدې وروره، له دې خبرو او له دې کارو لاس واخله. زه تل په دې ورځو کې له تا څخه یو راز او بل راز خبرې اورم. کله وایي چې د کارکوونکو د لاس تڼاکه تر هر څه زیاته ده او کله بیا پر بډایانو باندې ښه نه وایي او هغه بې انصاف او د کارکوونکو دښمنان ګڼي او دوی داسې لیوان ګڼي چې د انسانانو له خولې څخه ګوله ځغلوي. یا ورور، له دې خبرو به مخ اړوي. ستا یې په بډایانو څه، ستا یې په سوداګرانو څه، هغه هم د خدای پیدا دي، دوی ته هم خدای ورکړې ده. نه دي اورېدلي چې وایي با خدا دادګان چه سیالي؟ که دوی د دې نعمتو نه وړ نو ولې به خدای ورکول؟ موږ خدای د کار دپاره پیدا کړي، دا دی کار کوو، تر خپل حد خو څوک تیری نه کوي. دوران دا ټولې خبرې په داسې لهجه او په داسې توګه بنګ ته وکړې لکه یو خوږ مشر ورور چې یوه کشر ورور ته کوي او دا نصیحت هم بنګ په ظاهره ښه ومنه او هغه دوران ته وویل: ستا حق پر ما ډیر دی، زه به هیڅکله ستا له خبرې څخه وانه وړم، خو دومره درته ووایم چې یوازې په ما نه ورکه ده او نه ودانه او اوسنۍ زمانه دا خبرې تر حد تیرې نه ګڼي او یو حقیقت یې بولي. په دې حال کې د ماشینانو عمومي نګران راغی او ماشینکار ته یې وویل: ستا شاګرد بنګ نومیږي؟ و صاحبه، ته خبر یې که نه چې د صاحب په کور کې صرف 3 تنه پیش خدمتان دي، نور ګرده ځینې تللي دي. هغه ورځ چې دلته پر ماشینانو ګرځېدی، دغه بنګ یو ښه او فعال هلک په نظر ورغلی دی او غواړي چې هغه او 2 کسه نور د ده کره ور واستومه چې هلته کار وکړي. ځکه صاحب وایي شکر دی د لوی نامه خاوند دی او لوی و کوچنی شا او ګدا د ده په سراچه کې تل ناست وي او له خوبه خوري او له خوبه یې څښي. هر ماښام یې 10-12 غورۍ ډوډۍ مېهمانخانې ته راځي، ولاکه غوږ په غوږ خبرېږي چې دا ډوډۍ څرنګه دلته پخېږي او څرنګه دلته راځي. ښه دی، په خپله بنګ ته ووایه که د ده خوښه وي زما خوښه ده، هر چیرې چې دی آرام وي زه آرام. فقط دومره خبره دی چې زما خوارۍ نو ګواکې عبس وي
ځکه چې دی ما په ډېر زحمت یو څه روزلی او دومره اعتبار مې په و چې حد نه لري. اوس به نو بیا بل سرایې په لاره کوم. ښه ده نو چاره څه ده؟ بیا خلیفه بانک ته چې له نورو شاګردانو سره یې چلم څکاوه ورغږ کړ چې بانک په بیړه د خپل خلیفه خواته راغی. خلیفه ورته وویل چې نګران صاحب غواړي تا د پیش خدمت په حیث د صاحب کره ولیږي. ځې خوښه دې ده او که یا؟ نګران سمدلاسه د خلیفه له خولې خبره واخیستله او بانک ته یې وویل ورورکه هلته به دې خورا خولۍ په غوړو کې وي، تنخوا به هم له دې ځایه اخلي او برسېره په هغه ډوډۍ به هم درکوي. زه یقین لرم چې صاحب زړه سواندی سړی هم دی، ګوندې نور کالي هم درکړي او یو ښه پټکی به درکړي او یا به ښه خولۍ در رانیسي. مطلب دا دی چې نه به په نس خوارې او نه به په تن. سر له سبا چې دلته راغلی زه به دې له ځانه سره بوځم او د صاحب کره به دې ورولم. بانک په چورت کې سو، خو نګران سمدلاسه تر وزر ونیو او پر مټ باندې یې کښېکش او بیا یې ورته اطمینان ورکړ چې په دې کار کې به خورا خوشحاله سي او له ده یې رضایت واخیست. سهار یې 8:30 بجې د صاحب کره وروست او پیش خدمت باشي ته یې په لاس ورکړ. هغه سمدلاسه یو ساپي په لاس کې ورکړ او ورته وویل وروره ورسه دننه د ډوډۍ په خونه کې میز او څوکۍ صافه کړه، بیا په سطل کې اوبه در واخله او د هغې خونې غولی ټول پرېمینځه. زه به بیا درسم او هر څه به در وښیم. ته ورسه هغه سطل واخله او هم برس او صابون در سره واخله. په 9:30 بجې صاحب راووت او د ډوډۍ خونې ته ننوت. دی سهار مهال خپله ناشته یوازې کوي او یا کله کله یې زوی هم ورسره ناست وي. د حرم سرای د ډوډۍ میز البته جلا دی او هغه هلته دننه ښځې پیشخدمتیانې ادا کوي. صاحب تل خپل زباناری د میلمنو په کوټه کې کوي او وایي چې دا خوند ورکوي. د ده ټبر هم خورا لوی دی او تل یې یوازې والی لږ څه خوښ هم وي. ها ها ته راغلی یې ژمکه ښه سو او باشي څرنګه هلک دی؟ زما په خیال خورا تکړه دی، کار ته په ټوپو ورځي. یو شی وکه، هغه دا چې 2 جوړه ښه کالي ور جوړ که او تل دې د ډوډۍ په میز د خدمت لپاره حاضر وي. صاحب یو څه ښکنځل باشي ته وکړل او له دې چې تل پیش خدمتان د ده له ناوړي رویې څخه شکایت کوي ده ته خبرداری ورکړ او په ټینګه یې ورته وویل چې دغه نوی ژړکی به په هیڅ ډول نه ځوروي او ناوړه بې ځایه ټونګونه به نه وراچوي، که نه ودې پوهېږي چې خورا سخته جزا به ورکړي او بیا به یې له کاره دا ډول وباسي چې بیا به په عمرو بیکاره ګرځي او څوک به یې نه مزدوروي. باشي له ځان سره بڼهار سو او تندی یې خورا تریو نیولی دی. په داسې حال کې چې ډوډۍ راوړل بانک ته ښیي، له ځانه سره په شلېدلو لفظونو څه وایي، مخې خوښیږي. نو زما خوارکی په ظاهره خود داسې دروند ځي او داسې معصومه بڼه ده، خو خدای د ده په دننه احوال خبر دی او زه هم تر یو حده پورې. په حقیقت کې لیوه د انسان پوټکی پر ځان راکش کړی دی. خدای دې په خپله جزا ورکړي. زموږ خوارانو خو هیڅ وس نه ورباندې رسېږي. دا 20 کاله مې د ده په درګاه کې چوپړ وواهه، هر ډول کارونه مې د ده د خوشحالۍ دپاره وکړل. نو که رښتیا درته ووایم دا ډول کارونه چې هغه هیڅ یو انسان نشي کولی، خو بیا هم راضي نه سو. ښه یې ویلي دي، زه ستړی ته ناخوښه. دا هم خورا په زړه پورې وینا ده چې وایي بډای که 20 کاله په غږو سپور یوسې، خو چې په ځمکه دې کښېښوده لکه کمکی چغې وي. باشي لږ څه په کار وویل. هله ګلبته سمنده او بنګه، بل سبا بیا غټ مامور صاحب میلمه دی، 2 سترګې به څلور کوي او ځانونه به خورا کار ته چمتو کوي. بانک په دې خصوص کې چې غټ مامور صاحب څوک دی پوښتنه وکړه او هغه سوکا ورته وویل چې د هغه په اورېدو بانک خورا خوشحاله سو. دا ځکه چې د ده خورا زړه غوښته چې چیرته په لارې یا بل کوم ځای دغه غټ مامور له نږدې وویني. خو کوم وخت چې دا واورېدل چې په دې کار کې ښه بلد نه دی او د حضور د میز دپاره
بله سرکاري هوټل څخه پیش خدمتان راځي، خو ابد یې سو. د میلمنو د ناستې کوټه خورا ښکلې او په زړه پورې ترتیب سوې وه. برسېره په دې چې په خپله کوټه ډېره ښه تعمیره سوې وه، د هغې غولی ټول د مرمرو په غالیو پوښلی دی او هم ځای په ځای پر دیوالو خورا ښکلې قالینچې چې طبیعي او د عیاشۍ ښکلې منظرې هم پکې دي او د آرټ او صنعت له لحاظه خورا قیمتي او د ستایلو وړ دي. د دې لوی او ښکلې کوټې د سر خواته د شنه بخمل کوچونه ایښودل سوي دي. په منځ کې یې نسبتاً جګه غوندې یو آرام څوکۍ چې سور بخمل یې په پوښلی دی ایښودل سوې ده. دورې خواته دوې عادي څوکۍ چې هغه هم په بخمل پوښلي سوي دي سته. د دې ټولې کوټې فرنیچر له انګلستانه راغلی دی. خورا ښکلې پردې هم ځای په ځای په ورو پخوا زړه وړونکي ډول راځوړندې سوي دي. د کوټې باغچه هم په خورا ښه ډول تزیینه سوې ده. په هره ونه د برېښنا راز څراغان راځړېږي. د هر ډول ګلانو بوګرې ته هم څراغونه وروستل سوي دي چې د دوی ښکلا په دې شپه کې عجبه خوندوره منظره لري. د ناشتې دپاره هم په باغچه کې خورا ښکلې او مجلل ځای جوړ سوی دی. په تېره بیا د غټ مامور ځای د سپوږمۍ سره مخامخ ټاکلی سوی دی. بانک چې دا ټول ترتیبات او دا راز ژوند ولید نو صد یې له سره ووت او نږدې و چې خپل ټول حواس بایلي. ده به تل دا نورو پیش خدمتانو ته ویل زه چې خدای نه وژلم دغه شان یې راباندې لیدل. بیا به یو بل ملګري ته په یوه صمیمي غږ وویل زه یې چې زوړ کړی یم ما ماشین لیدلی نو توبه خدایه لاړی موټر خو مې لیدلی و. دوی وایي چې هغه هم ماشین دی. په دې کې شک نسته چې هغه ته هم حیران سوی وم او د فابریکې ماشینانو ته هم ډېر حیران سوم چې څه ډول وړۍ وریښي او بیا په څه ډول ښکلې ټوټې پکښې جوړېږي. خو سره له دې هیڅ شي زما صد دومره له سره نه و بیولی لکه د دې کوټې ښکلا او د دې باغچې زړه وړونکې منظرې. ټاکلې شپه راغله. له 7 بجو وروسته د میلمنو راتګ شروع سو. د ګړندیو موټرانو بوغندې دي خو کله بیا آرامي سي. بیا ناڅاپه بره په یوه پلا د موټرو څراغونه د کوټې په دننه باغچه کې رڼا واچوي. خو باغچه دومره ارته او په ډول ونو پټه ده چې دا رڼاوې پای ته نه رسېږي او پکې د یوې رڼې شمې غوندې وځلېږي. میلمانه په 3 برخو ویشل سوي دي. هغه مامورین چې د دایرو مشران دي په یوه کوټه کې، هغه کسان چې د شرکتو رئیسان او نوموړي سوداګران دي په بله کوټه کې، د لوړې رتبې مامورین او له پلار و نیکه راهیسې سرداران او ځینې بیخي ماړه خلک د غټ مامور صاحب په کوټه کې کښېني. په هغو کسانو کې چې د هرکلي دپاره ولاړ دي د صاحب زامن هم سته. دوی په خورا ښه ډول سره د هر چا مقام او حیثیت پیژني او په دا ډول یې د ورغونو خونو ته لارښوونه کوي چې هغه په لومړي ځل هیڅ نه پوهېږي چې غیر د ده له خونې په بله خونه کې څوک ناست دي. د غټ مامور صاحب د خونې میلمانه ټول د خونې په پای کې کښېني او د سر خوا یې چې هلته یو نسبتاً جګه او مجلله څوکۍ پرته ده تر اوسه خالي ده. لږ څه ښه ناوخته غوندې د غټ مامور صاحب موټر راغی. هرکلي ته یې په خپله صاحب راووت او هم نور ګڼ خلک چې اکثره یې میلمانه وو راووتل. د لوړې او مجللې څوکۍ شاوخوا تقریباً د 10 کسو ځای هم سته، یعنې کوچونه پراته دي. کوم وخت چې غټ مامور صاحب کښېناست نو د سترګو په کنجونو هرې خواته کتل شروع کړل. د هر سړی په دقت کو په خپله د کاله څښتن په دواړو لاسو کې د سپینو زرو سګرټ دانۍ ورته راوړه او په خورا احترام یې هغه ور وړاندې کړه. د یوه دانه سګرټ ور واخیست او هغه یې د خولې په کونج کې
کښېښود او بیا د کاله څښتن هغه ور ولګاوه. غټ مامور صاحب چې د سګرېټ دود پو کړ نو یې د مهر او مینې په لهجه غږ کړ: ملا اخندزاده صاحب دلته پاس راسه، کښېنه. بیا یوه دقیقه وروسته سردار صاحب راسه، دلته کښېنه. په دې ترتیب هغه ټول مخور مامورین او متنفذ ملایان، بډایان، خانان او عالي رتبه مامورین یو یو غوښتل کېده او د غټ مامور له څنګه کښېنستل. د هر یو نوم چې به یې واخیست هغه به په کالیو کې نه ځایېده او په خورا سرلوړۍ به ور ولاړ سو او په ادب سره به په هغه ځای کښېناست چې ده به ورته اشاره وکړه. په بنګ یې خورا ښه او ښکلي خورا پاک کالي اغوستي دي او په یوه لوی پتنوس کې یې د مالټو، انارو، ټماټرو اوبه په کوچني نازکو ګیلاسو کې ایښي او په میلمنو یې ګرځوي. که څه هم ده ته یې په کلکه ښوولی دی چې باید هر چاته ټیټ ودرېږي او چاته مخامخ نه ګوري، خو بیا هم د کلیوالۍ ژوند اثرات او خپلواکي د ده په مغزو کې خورا ټینګه ده. هر چاته چې پتنوس ونیسي ورته خواږه مسل وکړي چې پر لګېدونکي هیڅ بد نه لګېږي. د باندې په باغچه کې یوه ګوټ ته یو خورا لوی تجیر وهل سوی دی او په هغه کې د ډوډۍ خورا اوږد میز وړل سوی دی. وروسته د میوو او د اوبو تر ویشلو بنګ د ډوډۍ د راوړلو لپاره ولاړ. ډول ډول پلاو، چلاو، ترکاریو، کبابو، غورمو او څه بنګ یو ځل بیا له سده وایست. په دې وخت کې ناڅاپه خپل کلی په تېره بیا خپله مور او خویندې د ده په خیال کې ور وګرځېدلې او په خپل فکر کې هغه لفظونه او کلمې موندل غوښتل چې په هغه دوی ته د دې منظرې تعریف وکړي. کله له ځانه سره وایي چې کاشکې یې دومره قدرت درلودی چې دوی یې په یوه آن کې دلته راوستلي وای او دا نعمتونه او خواړه یې ورته ښودلي وای. د تل په دې ښو خورا نفیسو او ښکلو غابو او غوریو کې کتل چې که چېرته د لرګي کاسه تر سترګو سوه چې هغه به څرنګه ایسي. خو البته دی په دې باندې بریالی نه سو. میلمانه ټول په خورا ادب او احترام سره په غټ مامور پسې دي. څوک چې له چا سره خبرې کوي نو هم سر ورنږدې کړي او په سهار باندې غږېږي. دوی ټول د ډوډۍ خوړلو ځای ته راغلل. عادتاً د ډوډۍ خوړلو په میز باندې هغه کسان خورا ښه معلومیږي څوک چې پر غټ مامور باندې ګران دي. مثلا هغه تل له خپل غوري څخه یو څه وریجې او نور شیان په یوه جلا غاب کې واچوي او بیا یې خپل نیتي ته چې پر هماغه میز ناست وي ورکوي. که نږدې و دی یې خپله ورکوي، که نه وي نو پیش خدمت یې وروړي. دې میلمستیا او میلمنو پر بنګ باندې خورا ژوره اغیزه وکړه. په تېره د ده په فکر کې نوي او خوندور امیدونه پیدا کړه. ده ته یې شوق نور هم ډیر سو چې سبق ووایي. ده له باشي او هغه بیا د خپل بادا له یوه زوی څخه اجازه واخیستله چې تل دې د مازدیګر له خوا سبق وایي، خو د بادار زامن یې پورې خاندي او کله کله د همدردۍ په توګه ورته ووایي چې خوشي خپل وخت مه تېروه او خپل ماغزه مه خوره، دا شیان هیڅ په ښه نه درځي او نه چاته ورغلي دي. ته زموږ ګران پلار ته وګوره، تور په سپین یې نه دی زده، تر دې وخته پورې یوه کوچنۍ روکه نه سوی لیکلی، خو ته یې په خپله ګورې چې په سوو ډوډۍ خواره لري. غله یې په کندو او روپۍ یې په کڅوړو کې نه ځایېږي. په سوو نوکران بزګران لري. د هغو نه مځکې خدای ورکړي دي چې په کلو کلو د کښت او کر وار نه ورته رسېږي. په باغو کې میوې خرابې سي او یا یې په خپله مخه خلک یوسي، ځکه چې خورا ډیر باغونه دي او څوک پسې رسېدلی نه سي. دا ته یې په خپله نه وینې چې خلک یې څومره احترام کوي. وروسته له هغه چې سګرېټ یې ولګاوه او د هغه له دود څخه یې حلقې جوړولې، خپلې خبرې ته داسې دوام ورکړ
دا به هم درته څرګنده وي چې خورا لوستي خلک او خورا قابل کسب کاران یوې خولې مړۍ ته په ټوپو غورځي او اکثره وختونه په وږي نس ګرځي او ژوند یې خورا تریخ تېرېږي. په دې ملک ډېره هوښیاري ډېره خواري ده. په دې خبرو پسې به سر نه خوږوي. په دې وختو کې ځینې خبرې اورو چې ځینې ښه ژڼکي زلمیان یې کوي. مثلا دوی تل کار ستایي او داسې وایي چې د انسانانو ژوند پر کار باندې ولاړ دی. که کار نه وي نو هیڅ شی نسته. ته په خپله ګورې چې سره له دې چې هیڅ کار مو نه دی کړی او ټوله ورځ په میلو او ښکار پسې تللی یو، خو بیا هم تر هیڅ چا ډنګر نه یو، تر چا مو مغزي مزي نه دي. دا دې 20 کسه راته ولاړ دي. که څه هم دې خبرو پر بانک باندې اغېزه وکړه، خو ده د سبق ویلو مخ نه واړوه. په هماغه مینه یې په خپل ټاکلي وخت سبق ولوست. یوه ورځ چې له سبق نه راګرځېده نو خپل پخوانی اشنا دوران یې ولید. د دوران ورور هم ورسره و. دوی دواړو په مینه له بنګ سره روغبړ وکړ او بیا یې په مینه د ده احوال وپوښته. بنګ په ډېره مینه ورته وویل د کارکوونکي ساده او د مینې ډک ژوند مې نه هېرېږي. که څه هم دلته وریجې غوښې را رسېږي او کار یې دروند هم نه دی، خو سره له هغه زه دومره خوشحاله نه یم لکه له خلیفه سره چې وم او بیا له تا سره وم. په تېره بیا د خلیفه میرجان شپې او ورځې خو مې تر ډېرو پورې نه هېرېږي. ستا او د ورور بڼه خو ښه ښکاري لکه چې شپه مو ښه تېرېږي. دوران غاړې تازه کړې او ورته یې وویل موږ تر دا څو ورځو د مخه په هغه ترازو کې کار کاوه چې ته هم را سره وې. ترازودار زه له ځان سره پر ترازو ودرولم. موږ ته له لوړو ځایو څخه هدایت راکړل شو چې په ترازو کې مټه یعنی په ترازو کې چې 20 منه وړۍ تلې 1 من ځینې ووهو او کم یې حساب کو. دا کار مو تر ډېرو پورې وکړ. هغه تېره هفته چې ته راغلې ما غوښتل چې دا خپله کیسه درته وکړم، خو فرصت مې مونده نه کړ. بیا ځینې خلک پوه شول او یوې ډلې خلکو لومړی دلته عرض وکړ او بیا یې په حکومت کې عرض وکړ. خدای مې یوه سوې ګوله پورې ایستلې وه چې هغه مخالفت ماته رانغی، ځکه چې هغه خبره په خپله لوړو ځایو سره هواره کړه او په دې توګه هیڅوک تور نه سو. اوس نو پسرلی نږدې دی، ژر به خپلو کورو ته بیرته ځو. ښه سوي څه پرده مو وسوه. د ترازو په کار کې ماته د ورځې ښې ډېرې پیسې راولېدې. که تر پسرلي پورې دغه ډول وای ته باور وکړه چې د ډېر څه څښتن سوی به وای. تر خوله مې پورې اورې تېرې دي. باید شکر پر وکاږم. هغه کارونه باید را په یاد کم چې ټول ژمی به مې په خواریو کښلو کې ملا ماته سوه، خو کم وخت چې به پسرلی سو هغه زه او هغه ناولې ورځ د یوې رشکۍ په رانیولو به مې قدرت نه و. سږ که خدای کول ټول کاله ته ښه پوښ رانیولی سم. سږ مې ژمی هم ښه سوکه تېر کړ. که مې د ورور د پښې واقع نه وی نو زڼکیه ځان مې باچا باله. باچا د بنګ زړه غوښتل چې تر ډېرو پورې له دوران سره وغږېږي، خو ده پخوا لا عزم کړی و چې یوه پلا په بیړه ورسي خلیفه وګوري او بیا ژر بیرته خپل کار ته لاړ سي، ځکه چې د مازدیګرنۍ د خوړلو وخت نږدې دی او د چوپړانو باشي به خورا ورته په قهر وي. خو په پای کې د دوران اوږد تقریر دی دې ته مجبور کړ چې د خلیفه کتل له زړه څخه وباسي او هغه وخت هم له ده سره په ګډېدو تیر کړي. دوران وروره زه هم ستا د دعا له برکته بد نه یم. تنخوا مې تر اوسه پورې نه ده مصرف کړې. زموږ وطنداران چې راغلي وو هغوی وویل چې زما پر مور باندې 2 پوروړو چې سودخواره دي او زما د راتګ په وخت کې کوزو ملکو ته تللي وو عرضونه کړي دي. نو ما هم د 2 میاشتو تنخوا غونډه مور ته ورولېږله چې د سودخورو په خوله کې ورواچوي.
د دا میاشت تنخوا مې لا تر اوسه پورې نه ده اخیستې او غواړم چې د هېڅ میاشتې د تر څو چې ځم وانخلم. تو خو پوهېږې چې زما تنخوا خو له فابریکې راکول کېږي. هغوی خو اعتباري خلک دي. که یې هره میاشت واخلم ډارېږم چې له لاسه راڅخه ونوځي. وای ما ته اجازه راکړه چې ولاړ سم، ځکه چې د کار وخت مې دی، بیا به یې راباندې غړمبی وي. ښه نو د خدای په امان. کله کله راځه کور ته او بیا به سره وینو او یو ګړی به سره غږېږو. بانک په بیړه د دوی له سترګو نیام سو او په منډه د کور خواته درومي. د باشي چې سترګې پرې ونښتې تنده یې تریو کړ او له ځانه سره یې وویل اوس دې نو څه کوه؟ ټول کارونه موږ وکړل، اوس نو لکه د صاحب سکنۍ زوی راغلی. خدای اوس بیخي راوستلی مه وای. بانک خپل کتاب پر ځای کښېښود او په بیړه د چایو څښلو ځای ته ورغی. هلته ګوري چې څو کسه نور میلمانه هم ناست دي او په خپله غلی په یوه ګوټ کې ودرېد. بادار یې تر نور کله لږ خوابدی او مړیجن غوندې ښکاري. د چایو څمڅۍ د پیالې پر ژۍ باندې ورو ورو ټکوي او سترګې یې په یوه لیرې ځای کې ښخې نیولې دي. بانک پرله پسې ورته ګوري چې اوس به سترګې وځموي او اوس به یې وځموي، خو د ده باڼه پر باڼو نه پرېوځي او وچې کلکې یې په هغه ځای کې نیولې دي. د هغه وخت سترګې وغړولې چې یوه ږیرور خو چاغ سړی چې د صاحب سره یې نوې خېښي کړې وه په خورا لیزمه غږ وویل نو څه وکړو؟ ناچاره یو. د غوښو او لرګي څه سره کېږي؟ ده ورته وویل تا د کومې خوا راخیستې ده؟ د خلکو غمونه دې پر خپلو اوږو بار کړي دي. ورک یې که هر څه چې وسول پروا مه پرې کوه. ته رښتیا وایې، خو خبره دا ده چې داسې زمانه سوې ده چې سړی د خلکو له خبرو څخه ځان نشي خلاصولی. که په ملک او ښار کې د ډوډۍ لږوالی ولیدل سو نو موږ ته ښکنځل کوي او هر څوک زموږ غوښې خوري او وایي چې دا د بډایانو له لاسه دي. که ټوکر کیمیافته سو نو هم ډب زموږ پر سر وي او وایي چې موږ دا کار کړی دی. په اصل کې خو خبره ښکاره ده، هغه دا چې د هر چا پر خپل مال او پر خپلو پیسو بد یې سو. خدای راکړي، له خدای یې نه غواړي، زموږ په پسې دي. یو بل ډنګر غوندې زلمی چې مخ یې وچ او ژړ ښکارېده کېده ځان سره راټول کړ او په خورا زړه نازړه یې صاحب ته وویل چې د سوداګرو او بډایانو په طبقه باندې پلونه اچول کېږي، یعنې دوی له دې مسؤلیت څخه نه خلاصېږي. خو تاسې په خپله انصاف وکئ او یوه ګړۍ ځان بېطرفه تصور کړئ او بیا قضاوت وکئ چې آیا دغسې نه ده؟ آیا ستاسې طبقه چې ځینې نورې طبقې هم در سره دي د ټولو خلکو په ژوند لوبې نه کوئ؟ که یې زړه وغوښتل ټول خلک له لوږې او قحط سره مخامخ کوي او بیا که یې زړه وغوښتل ټول خلک په دې تعدید وي چې بربنډ وګرځي او مړي یې بې کفنه ښخ کړی سي. بانک دا خبرې په خوند اورېدلې، په عمومي ډول د هغه په مطلب پوهېده، خو ځینې داسې لغتونه به استعمالېدل چې په هغو د ده سر نه خلاصېده. بانک وروسته پوه سو چې دغه زلمی او بل دڼکی دواړه د صاحب نږدې خپلوان دي او په دې وختو کې یې لوړ تعلیمونه پای ته رسولي او راغلي دي، نو ځکه دوی په دونه لوی زړه له صاحب سره خبرې کوي او دی هم هیڅ بد نه پروړي. یو بل چوپړ چې مخ یې کوی ټکولی و او صاحب تل ورته بدمخي ویل، بانک ته وویل توبه کاږه، که دوی د صاحب خپلوان نه وای نو دوی دا ډول ازادې خبرې له صاحب سره کولی سوای؟ راتورې سه، که صاحب ولیدلې چې د دوی خبرو ته غوږ سوی یې نو صاحب دې په ولاړه وکاږي. له کومې ورځې چې دغه زلمیان راغلي دي تل د ډوډۍ پر میز د سباناري او هر وخت هم دغه خبرې جاري دي.
بنګ په ډېرې حیرانتیا دا ویناوې اوري او کله کله خو له دا نورو چوپړانو څخه پوښتنه وکړي چې دا ښاغلي خو شکر دی په نس ماړه او په تن پټ دي. دوی ولې د مزدورانو او خوارانو خلکو دومره لورې کوي او تل د بډایانو او سوداګرانو له خوا خوله وهي او دوی مزدورانو ته مسؤل ګڼي او وایي چې د دوی حق یې تر پښو لاندې کړی دی او د هغوی د زحمت میوه دوی تر وښي. بدمخي پر راترپ وهل او ورته یې وویل ستا یې په دې خبرو او تقریرو څه؟ دوی خو لوی خلک دي او سره خپلوان هم دي. څوک دا نه ورته وایي چې ولې دا ډول خبرې کوي، خو که ستا له خولې چا واورېده نو وپوهېږي چې په هغه آن به دې له کاره وباسي او بیا به دې بنۍ په شا په خټو پسې به ګرځي. دا وریجې او غوښې چې در رسېږي هغه وڅښه او شکر پر وکاږه، پر خپله خوله او غوږو لاس ونیسه. خو بنګ ورته وویل خلیفه میرجان ویلي چې کارګران او بزګران باید په خپل زور د بډایانو له ظلم څخه خلاص شي. د بنګ مور تر ډیرو پورې د بنګ احوال نه درلود او خورا غمجنه وه، خو کوم وخت چې د دوی له خپلوانو څخه یو سړي 400 افغانۍ د بنګ لخوا ورکړې، ټول کاله او حتی د دوی په خپلو خپلوانو ساه ننوتله او هر چا په دې چې بنګ پر ښه خوارۍ پېښ شوی دی خوشحالۍ کولې. مور یې په خورا خوشحالۍ سره هغه خط چې بنګ له روپیو سره راستولی و ماجد ته وروړ او ملا ته یې ورکړ چې ویې ویل کېږي چې نوی ملا په خط لیکلو او لوستلو کې خورا پیاوړی دی. هغه چې خط وپرانیست او تقریبا 15 دقیقې یې پر له اړه وویل چې دا خو میرزایي خط دی او میرزایي خطونه خورا ګران وي. دومره ځینې معلومیږي چې زوی دې خورا کلک جوړ دی او پر ښه خوارۍ پېښ دی، که خدای کول خورا ډېرې روپۍ به درته راشوه کړي، که یې خط ملایي وای نو سمدلاسه به مې درته لوستلی وای. د بنګ مور بې له کم ځنډ نه 350 افغانۍ د سوای خورو کره وروړې او په داسې حال کې چې غاړه یې هسکه نیولې وه د یوه سوایي خور معاینې ته یې وویل خدای مې دې بې زویه نه کوي، دغه دې خورې یو څه روپۍ خو مې درته راوړې او اوس هیله ده چې دې سره ژمي او سړو کې به مې کښته پورته نه ځغلوي او د محصلانو له لښتې به مې باسي. زوی مې شکر دی تکړه سړی دی، پاته روپۍ به هم خورا ژر درکړي. تاسې موږ ساه اچولو ته پرېږدئ، هر څه به اسانه سي. که مو تر خوږ ګوتې ونیسئ نو پوهېږئ چې نه به تاسې ته څه در جوړه سي او نه به موږ پر دې لاس ومومو چې تاسې ته یو څه درکړو. سوای خور له دننه پر راغږ کړه او د دې چې څو روپۍ یې راوړې دي پوښتنه ځینې وکړه. بیا یې په خورا ناوړه او غږ ورته وویل په دونه لږو پیسو زما غاړه نه وځي. ادې جانې موږ اورېدلي دي چې زوی دې 400 افغانۍ رالېږلي دي، باید ټولې ماته راکړې. ته چې 350 ماته راکوې او دغو نه هغه بل ته، نو وپوهېږه چې زموږ پور ځنډېږي او بیا یې ګټه در باندې اوړي چې ادا کولی به یې نه سي او بیا به مو دې ته اړ کړي چې په خپل حق در سره جنجال وکړو. د بنګ مور په ډېر وجز ورته وویل چې هغه بل مې بیا کشوي او وایي به چې زما خو هم پور در باندې و، ولې دې ماته هم یو څه رانه کړ؟ نو ته چې دا وایې چې دا پیسې ستا په پور کې هیڅ نه معلومیږي او زموږ پیټه یې نه سپکوي، نو حساب را سره وکړه چې ستا څو را باندې وي او ولې دا پیسې زموږ بار نه سپکوي. ستا اصل پور څو شلي و، دې ستا حق د خدای نه را باندې خوري. خدای دغو نه روزي را کړې ده چې ښه یې خورو او ښه یې اغوندو. نو که مې رښتیا وپوښتې دغو نه لرم چې د دغه کوچني زوی یې لا نشي خلاصولی، یعنې د لمسي مې لا بس دي، نو ستا غوښو ته به مو ولې پتیلې وي. ګوره ښه واوره،
ما 12.5 شلې یوه پله درکړې او 12.5 شلې مې بیا درکړې چې ټولې 15 شلې یا 500 افغانۍ سي. ته په خپله ناسته وې چې دا پیسې مې په 10 منه غنمو در سره ماتې کړې چې هر کال به 10 منه غنم ګټه راکوي. تیر پسرلی مو واده ورسېده خو تاسې ځان په یوه خوا کړ، په پای کې دې زوی وتښتېد او زموږ حق یې را نه کړ. له ټولو خلکو 12 منه غنم اخلو خو ما ستاسې لحاظ وکړ او 10 منه مې در څخه وغوښتل. دا ځکه چې بنګ له خولې مات هلک دی، کله کله چې بار بوټي ورته ووایو راوړي او هم ژرندې ته درومي. نو عادي چې دغه پسرلی راسي نو پوره 2 کاله وځي او د 2 کلو خو 100 منه غنم کېږي. ته خپله فکر وکړه چې من په 25 افغانۍ در سره مات کم، بیا هم زما حق 500 افغانۍ کېږي چې دا اندازه روپۍ په دې لږ شي باندې نه پرې کېږي. ښه دا ده چې زما لاس بیخي له ګریوانه وکاږي او هغه یو لاس پرېږدي چې د اصل سر یې پروا نه کوه. دومره سوی سړی هم نه یم چې اوس درته پښې وخورم چې هله ژر کوه ما ته اصل سر هم راکه. یا عادي هغه چې د هر وخت وموندې رایه که، په بله ژبه یې له سر سره کار نه لرم بر یې راکوه. سوای خور د خپل دې تقریر اثرات د بنګ د مور په تندي کې کتل او په دې چې دا میرمن په دې حقانه حساب باندې قانع سو او بلکې ځان یې خورا ملامت وګاڼه چې د دې مسلمان پور نه دی ورکړی. خورا زړور سو او خپلې خبرې دغسې پسې اوږدې کړې. زما ښه معامله په ټول د یار کې هر چاته څرګنده ده. زه خو داسې نه کوم لکه دا نور هغوی چې کوم وخت یو ډېر اړ سړی منده کړي او هغه د یو څه لوړې ګټې ورکولو وعده ورسره وکړي. نو که یې پیسې په صندوق کې تیارې نه درلودې نو سمدلاسه هغه پورهوړي ته چې موده یې پوره سوې وي ورسي او د سوټي په زور یې پیسې په جوړې کړي. که هغوی پیسې نه درلودې د غولي ټغر یې راټول کړي او بیا یې لغزا ځینې بوزي او کمکیان یې وچ هلک په ډګر کې پرېږدي او هم له کوره یې هېڅ خیر هېچ چاته نه ووځي. په بله ژبه سپي تر کوره په غپ تېرېږي. مګر زه تل د بابا په کیر ترڼه کوم. په میاشت کې یوه پله او یا 2 پله ماجت ته غړی راوړم، مسافر ته شلومبې او ډوډۍ ورکوم. لنډه دا چې که له تاسې څخه ګټه کوم یو څه پر تاسې بیرته خرڅوم. داسې نه کوم لکه دا نور چې 5 واړه ګوتې په خوله منډي. مقصد دې سوای خواره په دې کښتو پورتو او په دې لنډو اوږدو د بنګ د مور له ګوتو 350 افغانۍ ټولې ور واخیستلې او بیا د 500 نورو افغانیو پوښتنه ځینې وکړه. هغې ورته وویل د ملک هم تل غړومبی وي او وایي چې دومره روپۍ یې زموږ په سر پرې کړي دي. که هغه تر لاس ټینګه ونیولم او نه یې پرېښودم دا 500 افغانۍ به هغه ته ورکړم. خو که هغه ډېر اصرار ونه کړ او نه یې ځورولم نو په دې پیسو باندې یو څه جواري اخلم او په پسرلي به د عیال نفقه کړم. دا تر زړه وباسه چې دا 500 افغانۍ به په هیڅ ډول در نه کړم. د هغه بل پوروړي عذر به مو لا هم تکوي او هغه ته به داسې وایي چې ودرېږي. سپای خور په داسې حال کې چې پګړۍ یې له سره واخیسته او کوچنۍ د لرګي توره ژمنځ یې له جیب څخه راویستله او په سر ژمنځولو یې پیل وکړ. وویل په تا خو باید چې هر څوک باور وکړي او هر څونه چې ته پوروې باید هغه درته درکړي او در څخه زړه وهل په کار نه دي، ځکه چې یو خو ښه تکړه زوی لري بل نو خورا ښه لوټونه لري. هر لوټ دې د 100,000 روپو دی. هر وخت چې وغواړې هغه ماتولی سي او هر لوټ چې
دې مات کړ. د هر څو ما غوندې پوروړو غاړه باسي. له دې جهته باید دا ګمان وکړل سي چې هغه بل پوروړی او یا ملک کاکا باید هیڅ درته ونه وایي او خپل پور در باندې وشمېري. او بس د بنګ مور په ژړغونکي غږ ورته وویل: ما دا خوب لیدلی دی چې زما د لوڼو ولور به هم لکه زما د پلار د لوڼو غوندې سوای خواره خوري. پلار مې د دوی له لاسه زاره ترکی سو. نه مې هېرېږي کوم وخت چې یې زما په ولور کې څو پسونه او 2 غواوې راوستلې. چا چې دغه مال راوستلی و هغه لا پر ډوډۍ ناست و چې بیا سوای خواره له هرې خوا لکه مچان په انګړ راکښېوتل او یوه پسه ځغلاوه او بل غوا او په خپلو منځو کې لکه د سپو غوندې سره خوړل. پلار مې د دې حال په لیدو یو موټی خاورې سو او هم دې چې ده ته هیڅ په لاس ورنغلل او وړ عیال یې ورته وږی و. خورا ناوړه اغېزه پر وکړه او خوارکی په کټ 3 شپې ناروغ و او په یوه عالم ارمان کې یې پور پرې کړ او بل یې دنیا ته لاړ. د زکندن په وخت کې یې دا ویل: زما مظلومه د سوای خورو په غاړه ده. تر څو چې مو وس کېږي له دې خلکو سره به کلکه مبارزه وکړئ. زموږ طالع دې خاورې سي چې بیا ستاسې په بې رحمه ګوتو کښېوتو. په کوڅه کې څوږه جوړه ده. دا غږ د بنګ د مور تر غوږو سو چې ویل یې: ما اوس دستي ولیدله چې په دغه کور ننوتله. سم د لاسه هغه بل سوای خور په انګړ را کښېوت او په داسې حال کې چې له قهره سور او شین کېده. د بنګ پر مور باندې یې داسې کریغه ور وکړه چې هغه خوارکۍ پر ځای باندې هېښه سوه او لکه د لرګي غوندې وچه کلکه سوه. د دې سپین سرې خوارکۍ زبون ووهل سو. په تېره بیا هغه وخت چې خپله لور یې هم له سوای خوره سره په داسې حال کې ولیدله چې هغه تر مړوند نیولې وه او له کوره یې راکش کړې وه چې درځه مور دې راوښیه چې زما حق راکړي. د نجلۍ خوارکۍ رنګ هم الوتی و او لکه سپین کاغذ غوندې سوې وه. په کوڅه کې نور واړه هم پسې راټول سوي وو چې چا خندل او چا زړل. بلا دې پر دغه بد او کوی ټکولي مخسه. پرېږده دا تنکۍ نجلۍ چې نږدې ده له بیرې ساه وخېږي خو پور به دې پر باندې وي. وینه خو به دې نه وي پر باندې. هغه بل سوای خواره دا پورته جملې په خورا تهدید کړي غږ ورته کړې چې هغوی د بنګ پر مور باندې ساه نه ایستله او دې ته یې دا جرأت ورکړ چې ور ولاړه سي او خپله لور تر مټ ځینې راکش کړي او په خپل ټټر پورې یې ونیسي او پر بار خو باندې یې ښکل کړي. د بنګ مور دواړه سوای خواره یو ځای مخاطب کړل او ورته یې وویل: زوی خو مې هم دغه پیسې را لېږلې وې. اوس تاسې سره پرې جوړ سئ چې کم یو یې اخلي او یا یې سمې نیمایي کړي. لومړی سوای خور لږ څه په قهر سو. د بنګ مور ته مخ راستون کړ